اره ته وګوره دا ورونه څومره ښه هلکان دي او دا څومره بد اخلاقه و. ونه شان بیادر شوم. شان شان دا ورور دې لږ پوه که نن هم را سره لانجه وکړو او بله ورځ هم کنځلې کوو. راست میگه شان لالا او روز ما هم بیادر چتی گپ آزد. تاسو بې فکره شئ. زه چې کور ته لاړ شم انشاءالله پوی به یې کړم. تاسو نه زه بخښنه غواړم د هغه په ځای ښه. خدای پاک. دا د سټیلي پردو جامپرو باندې سټیلونه کوي. وباسه جامپر مې وباسه درته وایم. زوالکه قسم به خدای داسې وهل درته درکم چې په عمر کې دې خوړلی نه وي. خو افسوس چې د لالا سترګې دي بد اخلاق انسانه. چپ شه درته وایم. تا ته وایم چې جامپر مې وباسه جامپر مې وباسه. څه شی څه خبره ده؟ زما جامپر یې اغوستی دی. یو خو ته ډېر بد اخلاق یې. ټول کلی له تا نه شکایت کوي. نو ته راځه ما سره ودرېږه نم. دا واخله میخ او دا سټک چې کله غوسه کېدلې نو یو میخ په دې تخته کې ټک وهه. لالا زما غوسه ساړه شوه. غوسه دې سړه شوه. اوس د تختې ټک شوي میخونه بېرته وباسه. ستا غوسه خو ختمه شوه مګر دا تخته هماغسې سوری او بدخونده پاتې شو. که ته د یو چا زړه ازار کې او بیا زر ځله بخښنه ترېنه وغواړې د هغه زړه به همداسې سوری وي لکه دا تخته.